تاسې ګورئ د افغان سپورټ چینل. په دغه ویډیو کې به زه تاسې ته وښیم چې تاسې څنګه کولی شئ چې د فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو دغه ویډیو ضرور تر اخره پورې وګورئ. نو ځو د ویډیو شروع کېدو په طرف باندې. د فیسبوک څخه د ویډیو ډاونلوډولو لپاره به تاسې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی ما په ډسکرپشن کې هم پرېښی دی، تاسې هلته نه هم ډاونلوډولی شئ. او د دغه اپلیکیشن نوم چې دی تاسو ته به زموږ د موبایل په سکرین باندې هم ښکاري، نو تاسې هلته نه هم لیکلی شئ. نو دغه اپلیکیشن چې کله تاسې ډاونلوډ کړو، نو تاسې به اوس فیسبوک خلاص کړئ. نو که اوس تاسې غواړئ چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ، نو تاسو په دغه 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ. د دغه کاپي لینک باندې به کلیک وکړئ. اوس به تاسې دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. دا به تاسې کلوز کړئ. دلته زموږ لینک اتوماتیک پیسټ شو. نو که اوس تاسې غواړئ چې دغه ویډیو په هر یو فارمیټ کې تاسې ډاونلوډ کړئ، هغه ډاونلوډولی شئ. که غواړئ چې SD کې ډاونلوډ کړئ، که غواړئ چې اډیو کې ډاونلوډ کړئ، تاسو یې ډاونلوډولی شئ. نو زه غواړم چې دغه ویډیو په SD کې ډاونلوډ کړمه. تاسو په دغه ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ زموږ ډاونلوډینګ شروع شو. نو که چېرته ستاسې دغه لینک خپله رانشي، نو تاسو به دلته په دغه پیسټ باندې کلیک وکړئ. تاسو بیا دلته په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. نو دغسې تاسې کولی شئ چې د فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، درسره یې لایک کړئ، ضروري د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او که څه غوښتنه څه پوښتنه لرئ، نو ماته ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.